وایم چې ته کومه کلمه لنډه کلمه وایې که نه زه به دا درسره یو دقیقه یو صحیح چیلنج واوره مړي ژوندي ټول شی دې را یو ځای کړه که د لمونځ له امام علي راته ثابت کړل په خدای مې دې قسم وي په دې زرګونو مسلمانان دلته له موږ سره دي دا ټول درسره شیګان کېږو دا ګز د میدان صحیح دی بس مهمه ده ته د ځان رډي که څه ثابت نه که درته پوه شولې زه رډي یم سبق ته څه شی دا رډي څه شي ته وایي وایي ځان تیار که زه رډي یم ځان تیار که رډي بډي یم داسې درته سم رډي یم درته و دې الله بنده نو ستاسو نه راځي صحیح دی غاب زه درته راولم د سوالونو جواب راکړې نه هغوی د څه شي مل د دوه سوالونو جواب راکړې نه د کومو سوالونو چا درته راولېږل په دې شخصي کې هغه را مخکې کوه ته راځه په دې شپې څوک رالیږي په دې شپې باندې زه خپله خبرې کرا کړم مجبور کړم وای ورقه خلاصه کړه ورقه خلاصه کړه سم پیغمبر خدا کوم حدیث کې ویلي دي زمانه بعد عمر ابوبکر عثمان خلیفہ دي او ودرې د دې سوال دا ده مسلمانانو غوښسي د ما دا لیپټاپ دی یو دقیقه د پښتنه دا وکړله چې نبی علیه السلام په کوم حدیث کې ویلي دي دا دوه کوندي دا ما مرګري دي صبر ته کنه د کتابونه نه منې کنه د اهل سنت والجماعت کتابونه نه منې کنه نه زه خپل منم مسلمانانو غوښ کمی درته ثابته کړه د تاله کتاب نه بیا به دا کفر و شرک پرېږدي ما کتاب نه ما ثابته تی خپل نه ثابت که نو ته خو یې نه منې تا ته وایي وایي ما ته ثابت زه نه منم خو د خپلو خلکو ته خو کم از کم وښیه که نه ما ښودلې دي الحمدلله د عمر الفاروق رضی الله عنه په اړه مې سیرت خپرونې کړې دي هغه ضرورت نه لري اهل سنت والجماعت الحمدلله بې دلیل او بې چون او چرا ابو بکر او عمر مني دي خدای په فضل سره علي حیدر ورسره حسن او حسین ورسره باقر او زین العابدین ورسره رضوان الله علیهم اجمعین غوښ اوس راځو دې ځای ته مسلمانانو یو دقیقه داسې بڼه کې به نن ورباندې باسه داسې بڼه کې دوستانو لاب د سره شرکه هلې زمریانو زر ته زر شل زر ته ورسي او سکرین ټکېدل 2 میلیون ته ورسي هلې زمریانو ماشاءالله 1100 کسان سي لاب د سره شرکه هلې زمریانو مولانا صاحب باندې کټمل چې ناسي د در میوټ کاوه دړای یو دقیقه صبر مړه یو دونه تاسو دوره خوف کو ظالمانو په زرونو ناست یو بیا ډارېږو داسې ما کو که نه یا خو ومنو ته مولا علي علیه السلام په نوم کې شیران دي تیل مه مصرفوه غوښه تیل مه مصرفوه غوښه د ما دا کامره غټه کړي قاري صاحب ماته نن خپله بله کم غټه کړه چې بیا دغه صحیح راسي دا کامره غټه کړي الله اکبر دا خو تخته دی قاري صاحب نو خو کامره که سیفټي مې ویل چې کامره غټه کړي سیفټي مې ویل نعره تکبیر الله تکبیر قاري صاحب دا به مې اټم چې ته ښکاره کوې نو دلته الله اکبر اوس به بیا ګیلې کوي وایي به چې زه یې ښکته کړم زه یې براډ نه وغورځولم دا یې دو حل ده توبه خدایه قاري صاحب اوس په ملا شي بیا ابرو خو جوس وچ لکه چې څنګه دا در سبا قاري صاحب بیا یو میډیا در خلیوانی نه کندا ولس کاله عمر باندې استغفر الله الله اکبر هغه د دې باندې دا بیچاره نن بیا لکه سي ګلونه و حسابول خو کاش کې پټرول جان وای
چې سمې دغسې برګ غومبر ور باندې جوړ کړی وی دوی باندې دغه بعضې شیان ډېر بد لګېږي ښه ته ودرې قاري صاحب دا نه بل درته راپورته کوم زه ودرېږم ته راپورته کړه راسئ علمي بحث وکړي ګورې یو بلې خوا ته مه ځئ راسه که خدای کوي ان شاء الله قرآن کریم به در باندې منم که دې رب رضا وه دې ته خو را مجبوره سوله چې یو قرآن منم